چانک مرگ چی دے اسف علی الفاجر وراحة للمؤمن. فاجر او فاسق د پاره عذاب دی او د مؤمن د پاره راحت او سکون دی. راحت او سکون د مؤمن د پاره هغه مؤمن چې زندگی د الله سبحانه وتعالى د احکام مطابق تیر کړي او د الله سبحانه وتعالى د شریعت پابند پاتې شوی. هغه باندې اچانک مرګ راغی نو الله د مرګ دغه سختي نه وساتو او دغه تکلیف نه الله وساتو. نو د لپاره دا یو قسمه شو راحت شو. بل مجرم فاسق فاجر ایک دم الله راونیو مرګ پر راوستو نو دته موقع ملو نشو د کلمې د ویلو د توبې د ویستو بالکل وته موقع ملو نشو. ځکه اسف مطلب دی چې ان الله وته په غضب او په غصه کې ځکه ایک دم الله راونیسي. دا نه غواړي الله چې د کلمو ووایي یا د توبو باسي بس ایک دم الله راونیسي. او د هیرې خبره ده ځکه چې موږ ته د خپلو حالاتو د خیر خاتمې پته نشته او دا هم راته پته نشته په اخره کې به زمونږ اعمال څنګه وي. او انما العبرة بالخواتيم اعتبار اخرنی عمل لره دی. اعتبار کم عمل لري؟ اخرنی عمل لري. او په دې چرته خوشحاله نشي چې زه اوس داسې یمه. ځکه سلف صالحینو دې خبرې د هغوی ملا ماته کړې وه چې زموږ اخره خاتمه به ګورئ څنګه وي. امام حسن بصري رحمه الله امام په دین کې او په جړا شو ملګرو ته یې ولې جاړي ویریږم داسې نه چې الله نه د ایمان وانه اخلي. اخره خاتمه به ګورئ څنګه وي. موږ چېرته دې د سوچ نه دی کړی چې زما او ستا اخره خاتمه به څنګه وي. چېرته په نیکو اعمالو کې به مصروف یو مروبه که د دنیا په مزدوري کې به منډې ومرو به که چېرته په یو ګناه کې به اخته یو مرو به. اخرې خاتمې د سوچ د ځان سره پیدا کوي. ګورې دا Don't forget to like and follow Rana Studio.